په طبي ښکلاګانو د مالامال سپین غر په زړه راښکونکي او ښېرازه لمن کې د شعر په نرمه او بخملینه ژبه د زړونو خبرې د ښار له شوره لرې د غرونو په رنګینه ځولۍ کې د راټولو خلکو ډېرې فاصلې لنډې کړي او دلته د طبیعت په غېږ کې د یووالي او شعري خوږلنۍ هغه مزه څکي چې یوه اوږده موده ورته تمغري وو. خو دا سیمه پرلپسې څو کلونه د جګړو په بټ سوځېده او د داسې راټولېدنو لپاره پکې هیڅ زمینه نه وه برابره. د ننګرهار په چراګام ولسوالۍ سکارام کلنۍ مشاعره خو د نورو کلونو سره په لوی توپیر سږ کال ورته د بېلابېلو ولایتونو په شمول ان له کوزي پښتونخوا هم یو شمېر هغه شاعران راغلي چې په وروستیو کې شعرونه د ډېرو خلکو په خوله دي او د پښتانه په چرګۍ د خپلو شعرونو خواږه په خلکو لورولي دي. کوز او برو شاعرانو د ولسي یووالي، ورورګلوۍ او ګڼو نورو پیغامونو سره مل شعرونه د مشاعرې ګډونوالو ته واورول او شعري تنده یې ورته خړوب کړه. او لور په لور درمانه شي خورې زما د عشق کیسې ما ته اوس طبیب په دوایۍ کې یارانې لیکي. زه دې سل وارې له سره ژوند شروع کړم بیا د سل وارې په تا باندې قربان شم. که په ناز نخرو شوخۍ او شرارت کې هم راځي ستا د سترګو اداګانې بغاوت. جنتي ښکلي اګام ته ستړي ما شئ باران دې جوړ منظر د محبت دې سکارام کې باران دې جوړ منظر د محبت دې سکارام کې یو کیف دې یو مزه یو طبیعت دې سکارام کې. له کوزي پښتونخوا راغلي شاعران وایي خوښ دي چې د پلار نیکه لوی وطن ته راغلي چیرته چې لا هم د دوی د قدر برید نه دی معلوم او دومره مینه ورکول شوه چې بیرته به ځان سره د یووالي نوی فکر خپلو هغو سیمو ته انتقالوي چې دوی پکې د تاریخ د جبر له امله اکثریت وخت د یوازیوالي او بېڅوکۍ احساس کړی دی. په خبره د پښتانه په جغرافي د ډیورنډ فرضي کرښې د دواړو لورو د پرتو ولسونو په زړونو کې یو بل ته پرته مینه نشي کمولی او داسې راټولېدنې به د پښتانه قوم د یووالي او یو بل ته د نږدې کېدلو تر ټولو غوره لار ده ځکه د فکرونو ډېره ښه تبادله پکې کېدلی شي. دا غر او سیمه دلته د پلار نیکه قیسې ماته کوي نه او کابل ته ځم او د ماهیپر د سره دا چغه وخمه زه کله مرمه زه خو پښتون یم د مرګ خونه ورانومه. نو دلته راغلی یم افغانستان ته او د سکارام مشاعرې ته ټول ملګري مینوال زه ما نه ګڼل چې دومره مینوال به لرمه ځکه چې مخکې زه نه وم راغلی ما ته چې کومه اندازه وشوله ټول پښتانه مونږ اوري. ډېر ښه احساسومه مطلب ما سره کوم داسې الفاظ نشته چې زه ووایم دلته چې څومره خوشحالي زه محسوسوم. دا زما دویمه موقع ده چې زه راځم دلته کې لوی کور افغانستان ته خلکو مینه مې ولیدله ډېر خوند راکوي او انشاءالله دغه سفر به جاري وي بیا به راځو. همدارنګه د ننګرهار ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس قاري احسان الله ساجد وایي د سکارام مشاعره کې سږ کال نور وختونو سره په لوی توپیر بلها زیاتو خلکو ګډون کړی. ساجد زیاتوي په چراګام ولسوالۍ کې د دا ډول ناستو لپاره هیڅ کار په تیرو وختونو کې نه دی شوی. دی وایي له نور حکومتي مسؤلینو سره په شریکه به یې دغه ولسوالۍ کې داسې یو ځای جوړوي چې سلګونه او زرګونه خلک به پکې راټول شي. هغه وایي د دې سیمې تاریخي مخینې ته په کتلو باید د مشاعرو په شمول ګڼې نورې غونډې او راټولېدنې ترسره شي او خلک ورته راشي. لکه تاسو ته معلومات کېږي بهتره معلومه ده چې د سکارام مشاعره ولسي مشاعره ده او کلنۍ مشاعره ده هر کال ترسره کېږي. سږ کال د نورو کلونو په پرتله باندې د اتم د ثور ورځ هم ورته مشخص کړې وه چې د اتم د ثور ورځ هم پکې ولمانځل شي او همدارنګه مشاعره هم ترسره شي. دغه مشاعرې ته د داخل د افغانستان کې مختلفو ولایتونه شاعران راغلي همدلته ځایي شاعران هم شته ډېر دي او د کوزي پښتونخوا نه تقریبا ډېر شاعران راغلي. د تیر وخت نه تر اوسه پورې دلته شی نشته دی خو انشاءالله موږ به مقامات سره شریک کړو ځکه دا یو تاریخي سیمه ده او تاریخي ځای دی. دلته اکثره پروګرامونه ترسره کېږي نو انشاءالله چې وزارت او همداسې نورو لوړو مقامات سره به شریک کړو چې داسې یو تالار جوړ شي او چې هغه کې دغسې برنامې د ضرورت په وخت کې ترسره کېږي. د سکارام کلنۍ مشاعرې ګډونوال شاعران او د شعر مینوال وایي خوښ دی چې په خورا په امنه فضا کې دغه مشاعره ترسره شوه. څه موده وړاندې د نارنجګل دودیزه مشاعره هم د نورو وختونو ډیره جلا ترسره شوه چې زرګونه خلکو پکې ګډون کړی و او په شعر پکې هیڅ ډول سانسور شتون نه درلود.